زه د دې سورت د شروع کولو نه مخکې یو خبره مې ذهن ته راغله د خالد بن الولید رضی الله عنه په باره کې راځي. په دې علماو ذکر کړي دي چې هغه به د قرآن راواغېستو نو په ژړا به شو، نو د ملګرو به ورته وي چې ولې ژاړې، دا قرآن چې ته کله هم راوالې دې ته وګورې نو په ژړا شي. ابو سلیمان وي ته چې دا قرآن راوالې په ژړا شي، نو هغه به دا قرآن داسې ونیو په ژړا به شو. وي شغلنا عنک الجهاد، جهاد موږ تا نه مصروفه کړي وو. څه ښایسته عذر دی د ابو سلیمان رضی الله عنه سره. که قیامت پر وروسته الله ته پوښ وکړي چې قرآن تلاوت ته ډېر نه کوو، نو هغه چې الله جهاد کې مصروف وو. تفسیر درسونه دې ډېر نه کول، ابو چې الله جهاد کې مصروف وو. نو څومره ښایسته عذر دی، خو بیا هم جاړي وي جهاد مصروفه کړي وو. نو زه حیران شم چې موږ به الله ته ګوره څه وایو چې دا قرآن راولو. موږ به دقه وایو چې شغلنا عنک الدنیا، موږ دنیا مصروفه کړي وو، موږ بچو مصروفه کړي وو، موږ ښځو مصروفه کړي وو، موږ موبایل او فیسبوک او واټساپ مصروفه کړي وو. چې دا څومره فیسبوک او واټساپ چې موږ ګورو که دومره موږ د الله دا کتاب کتی که نه، موږ به پوره پوه شوي وی. داسې په شوق او ذوق سره موږ کتی، نو موږ به پې الله پوه کړی. نو د قرآن سره د ژوند ښایسته ژوند د الله دغه ژوند موږ ته نصیب کړي، او الله دې موږ په اهل القرآن کې وګرځوي، هغه خلک چې کوم د الله خاص خلک دي.